د ذوالحجې په اولنو 10 ورځو کې د نوکانو او د ویښتو اخیستو یا نه اخیستو څه مسله ده او څه شرعي حکم لري. نو یاد ساتئ چې کله د ذوالحجې اول 10 ورځې وي نو په هغې کې ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو نوکان هم ماخلي او ویښته هم ماخلي. دا نه اخیستل دا امر چې کوم دی استحبابي دی، یعنی مستحب دی. بهتره خبره ده د ثواب کار دی که یو کس چې کوم دی د ذوالحجې په اولنو 10 ورځو کې ویښته او نوکانه وانخلي. خو دا مسله د هغه چا دپاره ده چې د هغه په نوکانو یا د ترخونو وغیره په ویښتو باندې 40 ورځې نی پوره شوي. کتابونه دا لیکي چې بهتره دا ده چې یو انسان د نوکان او د ترخونو وغیره ویښته چې کوم دی هفته کې 1 ورځ اخلي. بیا د هفتو په ورځو کې امام حسکفي رحمه الله لیکلی دي چې د جمعې په ورځ باندې دی دا صفایي کوي. که بالفرض په هفته کې نی نو په 2مه هفته کې دی دا اخلي، که په 2مه هفته کې دی نو په 3مه هفته کې. خو د 40 ورځو نه زیات وخت تیریدل په نوکانو باندې یا د ترخونو په ویښتو باندې دا چې کوم دی مکروه تحریمي دی. ګورئ یعنی د دې اخیستل د 40 ورځو پوره کېدو باندې د نوکانو اخیستل د ترخونو ویښته اخیستل واجب دي، دا به بیا خامخا اخلي. نو که چېرې بالفرض دې دوران کې د یو کس 40 ورځې په نوکانو یا د ترخونو په ویښتو باندې پوره کېږي نو هغه باندې لازم دي، هغه باندې واجب دي چې د نوکانو د ترخونو ویښته واخلي. نو دا مسله د هغه خلکو دپاره ده چې کوم د 40 ورځې په دې دوران کې نه پوره کېږي. بهتره خبره خو دا ده چې انسان د هر هفته خپل صفایي سترایي هغه پوره ساتي. دې سره یو بله مسله، آیا دا ویښته نوکان نه اخیستل دا د هر مؤمن مسلمان دپاره دي که نه صرف د هغه خلکو دپاره چې د چا د قربانۍ اراده وي؟ نو ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي عن ام سلمة رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. رواه مسلم. حدیث نمبر 3767. دغه حدیث کې چې کوم دی فرمایي چې کله د عشره داخل شي یعنی د ذوالحجه شروع شي او په یو کس په تاسو کې د قربانۍ اراده کړې وي نو دا مسله چا دپاره شوه چې کم کس قرباني کوي، چې کم کس قرباني کوي د هغه دپاره دا مستحب دی چې دی دا ویښته او دغه حساب نوکان وغیره وانخلي.